محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې د څو ورځو څخه د قرآن کریم بس دغه یو آیات راګرځوم چې هغې کې الله تعالی د انسانانو دپاره د روژې فرضیت راستولی دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مومنانو پر تاسو روژې فرض دي. چې کله د دې آیات په تفسیر کې سړی مفسرین وګوري، مفسرینو د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي چې الله تعالی په دې الفاظو کې په دې آیات کې مومنانو ته چې کوم خبره کوي د یا ایها الذین آمنو په الفاظو باندې کوي. د الله تعالی په دې الفاظو کې د مومنانو سره ډېره مینه ښکاره کیږي او ډېر محبت ښکاره کیږي او ډېره همدردي ده او ډېره شفقت ده. ځکه الله تعالی د انسانانو ته خطاب کوي د قرابت په رشته. یا ایها الذین آمنو، ای مومنانو، ای هغه خلکو چې تاسو پر ما باندې ایمان لرئ، ای هغه خلکو چې تاسو زما دوستان یاست، ای هغه خلکو چې تاسو زما منونکي یاست، ای هغه خلکو چې تاسو زما بندگان یاست. یا ایها الذین آمنو، ای مومنانو. الله تعالی هغه ذات دی چې پر هغې باندې خلک ایمان راوړي، او الله چې دې ځای کې کم چاته کوم خبره کوي هغه خلک دي چې پر الله ایمان راوړي. د دې دوو ذواتو په مابین کې دا ایمان رشته ده، یو قرابت ده، یو علاقه ده، یو تعلق ده. لکه ګوره د پلار او د زوی په مابین کې یو قرابت شته چې پلاروالی او زویوالی دی. د لور او د مور په مابین کې یو قرابت شته چې هغه لوروالی او موروالی دی. دغه رقم د الله او د دغه بندگانو چې مؤمنان دي د دې په مابین کې الله تعالی دا قرابت اچولی دی چې قرابت د ایمان دی، چې الله هغه ذات دی چې دوی ایمان ور باندې راوړی دی او دوی هغه ذات دی چې دوی ایمان راوړونکي دي پر الله باندې، او د هغه ذات او د دې ایمان راوړونکو په مابین کې رشته او قرابت ایمان دی. نو الله تعالی په دې الفاظو کې د بندگانو ته د ایمان په الفاظو خطاب کوي. یا ایها الذین آمنو. نو مفسرین لیکي چې دا الفاظ د قرابت دي او دا د رشتې الفاظ دي او دا د تعلق الفاظ دي او دا ډېر د محبت الفاظ دي. د دې څخه د الله تعالی د مؤمنانو سره ډېر محبت ښکاره کیږي. تاسو زموږ معاشره کې ګورئ چې کله یو پلار د زوی سره خبره کوي نو د خبرې کولو دوه ترتیبوي. کله کله هغه زوی ځان ته متوجه کوي په نامه باندې، ورته پلانکی ورسه دا کار وکړه. کله کله هغه زوی ځان ته متوجه کوي د قرابت په الفاظ، ورته زوی ورسه کار وکړه، ورته زما د سترګو توره ته ورسه کار وکړه، ورته زما د زړه ټوکړې ته ورسه کار وکړه. په دې دویمو الفاظو کې چې د پلار د بچی سره څومره مینه ښکاره کیږي په هغه اول نامه کې هغه مینه نه معلومیږي. زه مثلا د دې یو مثال تاسو ته پیښوم. د یو سړي بچی دی، د هغې نوم عبدالله دی. اوس دغه سړی چې د خپل بچی یو خبره ورته کوي او یو خبره ته متوجه کوي، نو د دې پلار د خبرې کولو دوه ترتیبه دي. کله کله ورته ورسه عبدالله دا کار وکړه، صرف نوم دی بس. کله کله ورته ورسه زوی دا کار وکړه، ورسه بچی دا کار وکړه، ورسه زما د زړه ټوکړې او زما د سترګو توره دا کار وکړه. اوس دا ښکاره خبره ده چې په دې دویم قسم الفاظو کې چې د پلار د بچی سره څومره مینه ښکاره کیږي په هغه اول لفظ کې چې په نامه سره یاد کوي په هغه کې هغه مینه نه ښکاره کېدله. نو الله تعالی په قرآن کریم کې هم د انسانانو سره دوه رقمه خبرې کوي. کله کله ورته یا ایها الناس، ای خلکو، کله ورته یا ایها الذین آمنو، ای مومنانو. نو ناس د عام لفظ دی او امنو د رشتي او د قرابت لفظ دی. په امنو کې چې د الله تعالی څومره مینه ښکاره کیږي دغه رقم په ناس کې دغه مینه نه ښکاره کیږي. نو کله چې د پلار د بچی سره ډیره مینه وي نو هغه بچی ته د قرابت په الفاظو باندې وینا کوي او د قرابت په الفاظو کې چې څومره مزه او خوند دي بیا د دنیا په الفاظو کې هغه مزه او خوند نه پیدا کیږي. زه وایم څومره مزه کوي چې کله نوجوان کور ته راس، په کور کې بوډۍ مور ناست دی او دی د سفره سره راسي، دی د بازاره سره راسي او دی د ستړیا سره راسي. هغه مور ورته بچی څنګه رالی، ورځ څنګه تېره سوه، سفر څنګه تېر سو، څنګه رالی څنګه ولاړې.
چې کم چاته الله تعالی ضمیر او وجدان ورکړی، چې کم چاته الله تعالی انساني سوچ او فکر ورکړی چې دغه زوی په لفظ کې څومره خوند دی، د خدای په ذات می قسمی چې د دنیا الفاظ پسې ولټوي بیا دغه خوند نه پیدا کیږي. چې یو سړی وایي چاته وایي زوی څنګه، بچی څنګه، د سترګو توره څنګه، او بیا چې کله هغې د سړي سره رخصت سي او سړی کور ته راسي سترګې ورغړی او داسې څوک نه وي چې هغې او ما ته وایي زوی، بیا د سړي سره ډېر غټ احساس او بیا د سړي سره ډېره پښیماني او د سړي سره ډېر افسوس وي. خو هغه افسوس کله داسې افسوس وي چې د سړي لاس ته یو شی نه ورکوي. د دې زه تاسو ته یو مثال پیښوم. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی بچی ورکړی و، اسماعیل علیه السلام. چې سړی د ابراهیم علیه السلام د عمر اندازه ولګوي، ابراهیم علیه السلام دغه بچی 80 کاله د الله تعالی څخه په دعاګانو غوښتی. د ابراهیم علیه السلام واده چې سړی وګوري دا به غالبا پر 20 کاله راغلی، او ابراهیم علیه السلام ته چې الله تعالی دغه بچی ورکړي دی وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 90 کاله دی. نو 20 پر یو طرف ځینو باسه، دا نور 80 کاله پاتېږي. غالبا ابراهیم علیه السلام 80 کاله د دې بچي د خواستونو غوښتنه کړې وله. لیکن فلما بلغ معه السعی، چې کله هغه بچی دې حتی راورسېدی چې د پلار سره کومک کولی شي، بچی 6 کلن و کلن 8 کلن، نو پلار په ده باندې ځان وسا کولی شي بچی پلانکی شی راواخه، پلانکی کار وکړه، پلانکی ځای له ورسه. نو د الله تعالی د طرفه پر ابراهیم علیه السلام باندې امتحان راځي. خلکو دنیا کې امتحان بقدر ایمان نی، دا دنیا د امتحان کور دی، دا دارالامتحان دی، دا د امتحان مرکز دی. چې د کم چا په دې دنیا کې ایمان ډیر مضبوط دی، پر هغې به امتحانات ډیر زیات راځي. چې سړی زندگی په مسکنت کې تیروي، چې سړی زندگی په غربت کې تیروي، چې سړی زندگی په ناجوړي کې تیروي، چې سړی په زندگی په پریشانی کې تیروي، زما په الله قسم دا د الله امتحانات دي. او دا امتحانات د الله عادت دا دی چې د ټولو زیات پر خپل دوست راولي. او دغه حالات چې الله تعالی چاته ورکي، که غربت ده، که ناجوړي ده، که مسکنت ده، دا د الله تعالی د دوستی علامه ده. ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې الله تعالی خپل دوستان او خپل مقربین او نزدې انسانانو باندې امتحانات ډېر شتي. د هغې وجه څه د هغې وجه دا چې الله تعالی هغې له په قیامت کې ډېر لوړ درجات ټاکلي. حدیث شریف کې راځي چې دغه غمجنو انسانانو ته، دغه ستړو انسانانو ته، دې پریشان حال انسانانو ته چې د قیامت په میدان کې الله تعالی کم نعمتونه ورکوي، هغه به داسې نعمتونه وي ما لا عین رأت چې سترګو به نه وي لیدلي، ولا اذن سمعت غوږو به نه وي اورېدلي، ولا خطر علی قلب امرئ د چا په دل و دماغ کې به نه وي راغلي. یود اهل العافیه لو ان جلودهم قد قرزت فی الدنیا فی المقارض. چې کوم خلکو امتحانونه په دنیا کې نه یلدلی، ستړي نه یلدلی، هغې چې د قیامت په میدان کې دغه نعمتو ته ګوري، هغې به دا تمنا کوي وای کاش په دنیا کې مې بدنونه په غچانو غچ سوي وای، خو دغه نعمتونه نن موږ ته هم راکول سوي وای. نو ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې دنیا کې امتحان الله تعالی پر دوستانو راولي، او چې الله ته څومره ډیر قریب الله تعالی پر هغې امتحان دغونه دروند شي. حضرت ابراهیم علیه السلام ډیر دروند انسان. حضرت ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء، د هغې په نسل کې غالبا 10,000 انبیا راغلل. ما مخکې درته ویل امتحان دا به قدر ایمان د ابراهیم علیه السلام ایمان ډیر مضبوط و، الله امتحان ډیر دروند در باندې کښې شوی. وایي دغه ماشوم بچی چې تا ته هر څومره ګران دی، دا به بیا د مینا په غرو په دره کې چې هیڅ څوک نسته، په خپل لاس به پرې باسي او پر دې غاړه به چاړه ورتېری او ذبحه کوې به، او بیا به ته په خپل کور ته راځې. خلکو دا ډېره درنه خبره وي چې د سړي ګران بچی او سړي په ډېرو دعاګانو غوښتی او الله تعالی ورته یې ورسه پر دې غاړه چاړه ورتېره کړه او ذبحه کړه او ختم یې کړه. ابراهیم علیه السلام بچی راولي د مینا درې له، د مینا دره حاجانو لیدلې ده چې بغیر د تورو کاڼو د تورو غرو بغیر نور یو شی نشته. تاسو د دې تصور وکړئ د مینا دره د دې څه 1400 کاله مخکې نه، د نن څه 15,000 کاله مخکې، ځکه د ابراهیم علیه السلام د اوس څه 4,000 یا 15,000 کاله عمر تیر شوی دی.
نو التا په ټوله دره کې صرف 2 انسانان دي، یو 98 کلن عمر دی او سر او ژیره سپینه ده او یو ماشوم بچی ورته ولاړ دی. ابراهیم علیه السلام سرتور سر د غرمي موسم دی او لمر ډیر ګرم دی او بچی ورته ولاړ دی، دی چاړه پر ډبره ورته تیری په سترګو کې اوښکې راځي او په دې وخت کې د خپل بچی سره ډیره مینه ده او په دې وخت کې دی بچی ته په نامه نه وایي چې یا اسماعیل زه نن تا حلالوم. ماره قرآن څه وایي؟ دی ورته یا بنیا ای بچیه. دا هغه د محبت الفاظ دي چې د پلار د بچی سره ډیره مینه بیا په نامه باندې و بچی ته نه وایي، بیا د مینې و د محبت په الفاظ ورته یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. ای بچی ما ته خو په خوب کې د الله پیغام دی چې نن به زه تا ذبح کوم. نو دا مې در دې پورې درته ویل چې کله د پلار د بچی سره مینه ډېرئ نو بیا پلار او بچی ته په نامه باندې نه وایي، د قرابت په الفاظ ورته وایي. نو الله تعالی چې د بندگانو سره ډېره مینه لري نو په هغه وخت کې الله تعالی د یا ایها الناس په الفاظ نه ورته وایي، د یا ایها الذین آمنو په الفاظ ورته وایي ای مؤمنان. او مفسرینو لیکلی دي چې قرآن کریم کې چې په کوم ځایو کې الله تعالی مؤمنانو ته د یا ایها الذین آمنو په الفاظو خطاب کړی دی، په هغه ځای کې چې وروسته کومه خبره الله ورته ایږدي هغه ډیره د خیر خواهی ډکه خبره، هغه ډیره د مینې خبره، هغه ډیره د محبت خبره، هغه ډیره د ګټې او د الفت خبره. اوس دلته الله تعالی څه خبره ورته پیښي؟ یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو کتب علیکم الصیام، پر تاسو باندې روژې فرض دي. د روژې د فرضیت خبر ورته ایږدي چې الله تعالی په یا ایها الذین آمنو باندې انسانان ځان ته متوجه کی، نو د هغې څخه وروسته بیا د روژې د فرضیت خبر ورته پیښي. شیخ الهند رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلی دی چې چونکې روژه پر انسانانو باندې ډېر دروند عمل دی او ډېر سخت عمل دی او چې کوم انسانان د خپلو خواهشاتو مطابق زندگی تیروي پر هغوی باندې ډېره سخته ده، نو الله تعالی په ډېر اهمیت ورته ذکر کوي کتب علیکم الصیام، پر تاسو روژه فرض ده. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه ستاسو سمخ کی چې پر انسانانو باندې فرض و. زه نن پر دې ځای باندې لږ خبره کوم، د دې امت سمخ کې پر کومو انسانانو باندې روژه فرض و او هغه روژه پر هغه انسانانو څومره اندازه وه. د ټولو څه مخکینی اولنۍ روژه چې فرض سوې ده دا پر حضرت آدم علیه السلام باندې کښېښودل شوه. پر حضرت آدم علیه السلام باندې څو ورځې روژه وه؟ پر حضرت آدم علیه السلام باندې 3 ورځې روژه راله. څنګه راله؟ کله راله؟ ولې راله؟ حضرت آدم علیه السلام الله تعالی په جنتو کې پیدا کړ. د الله د عرش سلام دی، ځکه د الله دا فیصله و چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په دې مځکه کې یو بنده ټاکم. حضرت آدم علیه السلام چې الله تعالی پیدا کړ، ټولو ملائکو ته دا امر وکړي چې آدم علیه السلام ته به سجده وکړي. اذ قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم، آدم ته سجده وکړي. د دې سمخ کې د عرش سلام دي داسې صفونه جوړو، ملائکه به په صفو کې ناست وي او دلته به یو منبر ناستو، پر دې منبر پروتو، پر دې منبر به ابلیس ورته ناستو، شیطان به ورته ناستلو او دې ملائکه ته به د عبادت طریقې ورښولې چې عبادت دا رقم کوئ، دا رقم کوئ، دا رقم. آدم علیه السلام یې دستي راوستی، د منبر څنګ ته ودروي. ټولو ملائکو ته ویل چې اسجدوا لآدم، ابلیس یې د دې منبر سره شوکه او پر هغه منبر باندې آدم علیه السلام کښېنوي. ملائکو ته ویل اسجدوا لآدم، آدم ته سجده وکړي. فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس، ټولو ملائکو سجده وکړه. ابلیس چې په سب کې ولاړلو، د ابلیس په ذهن کې حسد او تکبر او بغض و، هغې ته دا خبره ناخوښه شوه چې آدم علیه السلام ته زه څنګه سجده وکړم؟ زه د اوره څه پیدا یم، دی د خاورو څه پیدا دی، زه ولې سجده ورته وکړم؟ چې کله ملایکې پر سجده باندې پرېوتې چې سر یې راپورته کې، ابلیس ظالم په سب کې جګ ولاړ دی، سجده یې نه ده کړې. ملایکې د الله د بیرې څه دویم ګټ پر سجده پرېوتې. زموږ په لمانځه کې اوس څو سجدې دي او فرض څو دي؟ 1 دانه فرض ده، لیکن موږ کوو 100 دانې.
دوی دانې کوو را باندې فرض یوه ده، لیکن دا اوس دا به څه وایي چې فرض کمه یوه ده. اوله سجده فرض ده که دویمه سجده فرض ده؟ اوس که خلک ما ته دا وایي چې اوله سجده فرض ده، نو زه چې بیا دویم به سړی نه وکړي نو لمونځ به یې صحیح کېږي، حالانکې لمونځ یې نه صحیح کېږي. که څوک دا وایي چې دویمه سجده فرض ده، نو زه بیا چې اوله نه وکړي نو باید چې لمونځ صحیح شي، خو نه صحیح کېږي. ګوره دا ښکاره مسله ده. په سجدو کې فرض یوه دانه ده، لیکن کول د دواړو ضروري دي. په دې خاطر چې معلومه نه ده چې کومه یوه فرض ده. په دې دوو کې یوه فرض ده، کېدای شي اوله دې فرض وي، او دام نه ده معلومه، کېدای شي دویمه دې فرض وي. نو ځکه کول په لمانځه کې د دواړو سجدو فرض دي، کول ضروري دي، لیکن فرضیت دا په لمانځه کې د یوې سجدې دی. او دوی دانې ولې وسوې؟ ځکه ملایکو چې سر راپورته کوي چې وی قتل ابلیس په دې سب کې جګ ولاړ دی، او دا د الله تعالی په دې کائناتو کې اوله نافرمانی وه. د دې صدر مخه چا نافرمانی نه ویلې، ملایکو چې دا نافرمانی ولیدله ژر دویم ګټه سجده پرېوتې. الله تعالی چې کله دا ننداره وکړه، دا منظر تیر سو، نو ابلیس ته دستي الله ولې دې سجده نه وکړه؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. دا ادم خو ما په خپل قدرت پیدا کړی، تاسو سجده ولې نه ورته وکړه؟ ابلیس ظالم د دین په مقابل کې عقل وچلاوه، او د سړی لویه ګمراهي دا ده، او د سړی لویه ناداني دا ده چې سړی دین پر عقل باندې برابروي. د نن زمانه چې کوم روشن خیاله طبقه ځان بولي، چې کوم په جدیدو تعلیمو کې ژوند تیر سوی بولي، چې د هر چا سره خبره کوي بدای د دین متعلق دستي وای دا کار نو ولې دی اوس، حالانکه په دین کې دا ځای نه ځایږي چې ولې دی اوس. دین پر عقل باندې نه برابرېږي. ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی وای خپل بچی حلال کړه، دا اوس په عقل سره رسي چې یو بچی ګناه نه ده کړی، معصوم بچی دی، او پلار ته الله تعالی ورته پر غاړه چاړو ورتېره کړ، اوس دا د چا په عقل باندې تېری؟ دا اوس د روژې میاشته ده چې کله د ماښام اذان نه یسوي، خوراک کول حرام دي، ناروا دي، او چې د ماښام مازی اذان وسو چې سړی خوراک نه کوي، نه کول حرام دي. اوس د دې اذان په عوض کې څه انقلاب راغلی چې الته کول حرام او دلته نه کول حرام؟ دا د انسان په عقل نه معلومیږي. هغه علامه اقبال دوی و صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبریل، دا ازل په سحار جبرائیل مجھ ته داویل جو عقل کا غلام ہو کر وہ دل هرگز قبول نہ کر. چې کم څوک د عقل غلام سو هغه زړه په دین کې نه چلیږي. ځکه ابلیس د الله د حکم په مقابل کې عقل وچلاوي. الله ورته ولې د سجده نه وکړ؟ دور ټول زدر د ډیر شایم زه ولي وک. الله ورته ته څنګه شه؟ دور ټول خلقتنی من نار و خلقته من طین. زه د اور څخه پیدا یم، ور چې پر دې ځای پرېږ دی لوړ خیش، او د خاورې څخه پیدا دی، خاور چې پر دې ځای پرېږ دی کښته لویږي. نو د کښته ماته پر سجده ودرېږي، زه به ورته ودرېږم، زه ولې پر سجده ورته پرېوځم؟ الله دستي ورته الفخرج منها فانك رجيم. د ملائکو د صفو سوزه زما د درباره سوزه ته سرکشه، و ان عليك اللعنتي الى يوم الدين. پر تا بدر قیامت پورې د الله لعنت روان. ابلیس ته دغه آدم علیه السلام ته التزا جنت ولا آدم علیه السلام په جنت کې زندگی روانه کړه. ابلیس د الله د درباره سره انده او شړل وګرځید. د ابلیس د دغه ځای صد آدم علیه السلام سره حسد او بغض پیدا شو. او سړی چې کله بغض او حسد د چا سره پیدا کی، او بغض او حسد داسې بدترین مرض دی چې بیا د سړی سره نور څه پاتې، بس هغه انسان ته په ضرر رسولو باندې پسیس. سړی چې بغض او حسد کوي، بغض او حسد دا د ټولو ګناهونو مجموعه ده. د حسد او د بغض په وجه د سړي سره غیبت کیږي، د حسد او د بغض په وجه د سړي سره بهتان ویل کیږي، د حسد او د بغض په وجه د سړي سره د مسلمان بدخواهي کیږي، او د حسد او د بغض په وجه باندې د سړي د مسلمان سره نفرت او عناد، او دا ټول ګناه کبیره دي د حسد په وجه باندې کیږي. ابلیس بار په دې فکر پسې سو چې آدم علی السلام به د جنت څخه راو باسه. الله تعالی آدم علیه السلام ته په جنت کې یو درخت وروټا کله، ول پټول جنت کې ګرځ دې درخت ته بنور شندې کېش. ابلیس چې په دې باندې پوسو چوسو د آدم علیه السلام، لیکن دا الله قدرت او الله ابلیس هم جنت ته ورننه است. ابلیس اولنې حمله پر آدم علیه السلام وکړه. آدم علیه السلام د خطا استلو فکر یو کې چې آدم علیه السلام باندې به دا درخت څنګه وخورم، لیکن په دې باندې پوسو چې هغې ته الله تعالی ډېر غټ عزم ورکړی دی، هغې نه سم خطا استلی.
نو ابلیس باره د زنانې د خوا سره راغلی. آدم علیه السلام په جنت کې د خپلې چپه پښتۍ سره الله تعالی د ده دپاره زنانه پیدا کړه. د ده د زنانې په جنت کې زندګي روانه وه. دی باره حضرت حوا ناله رالی چې د آدم علیه السلام کور والا باره ورته ویل ګوره زه به تا ته درخت ته دروښیم، اوس خو دې الله تعالی د جنت ایستلی سي، که دې دغه درخت ته وخوړله بیا دې الله هم نسي ایستلی. و ملک لا یبلا، قرآن کریم وایي دور زه به داسې بادشاهي دروښیم چې بیا به نه زړېږي، د جنت به بیا نه وځي. برای هغه درخته چې الله د کومې درختې سمنه کړی هغه درخت یې ور وښوله. ول که چیرې ته خپل خاوند پر دې باندې اماده کې چې په ده باندې د دې درختې څکه وکړې، بیا تا او د خاوند د جنت الله نسي ایستلی. پیغمبر علیه السلام حدیث دی النساء حبائل الشیطان، شیطان چې نارینه راګرځي، شیطان چې نارینه دوکه کوي، د ټولو ښه رسۍ زنانه ده. زنانه چې ورته متوجه کړه بیا په سړي باندې هر څه کوي. لیکن آدم علیه السلام ته چې زنانې کومه خبره وکړه، آدم علیه السلام ته الله ډېر ښه عزم ورکړی. هغې ویل دې درخت څه خو الله موږ منع کړي، موږ به څنګه دې له وژندې کېږو. دویم ګډ شیطان رالی آدم علیه السلام ته، باره حیلې ورته جوړې کړي. سړی چې کله کله د دینه لرې کېږي، باره شیطان یې ورته روا کړي، حیله ورته جوړه کړي، بانه ورته جوړه کړي. لکه و د زکاتو مسلې دي، څوک یې خواش له ورځغلی، څوک یې زمانو له ورځغلی، څوک یې خسران له ورځغلی، پر هغو یا کېږي یا نه کېږي، دی خپلې حلي و بانې ورته جوړوي. امام بخاري په دې حلو کې عجبه ښه خبره لیکلې، وایي دا کم سړی چې دین په دنیا کې په حلو خرابوي، زکات په حلو باندې جایز کړي او نورو خبرو باندې راګرځي، الله تعالی به په قیامت کې په چشه کې واچي، چشه به په جهنم کې واچي. دی به چغې کې الله زولي په جهنم کې، الله په جهنم کې نه اچولی، په چشه کې مې اچولی. نو الله تعالی به د دې سړي سره د قیامت په میدان کې حیلې کوي. باره شیطان حیله په دماغ کې ورواچول، ولګوره الله تعالی خو ته په پلانکي ځای کې ولاړ وې، د دې درختې څه یې منع کړې، هغه خاص درخت د هرې درخت څخه یې نه یې منع کړی. نو ته خو هغه شخصي درخت ته مه خوره، د دې په مثل چې څومره درختې ګرځي د هغو خوراک وکړه، هغه څه تاوان نه کوي. چې کله آدم علیه السلام وقاسمهما، برای قسمونه ورته شروع کړه. او چې سړی کله لږ صفا دلی صفا زړی، هغې د یو دوکهباز په قسمو باندې ډېر ژر خطا اوسي. کله کله د سړي دوستان د هغې پټ په ذهن کې سړي ته یو مقصد دی، او سړی در د خپل مطلب در مقصده پورې سړی د ځانه سره رسوي، مره د دنیا قسمونه ورته اخلي. او سړی چې کله صفا دلی، هغې غریب د هغې په هغه قسمو کې ډېر ژر راس. آدم علیه السلام د ابلیس په قسمو کې راغلی. چې کله په قسمو کې راغلی، آدم علیه السلام د هغه درخت سایه او درخت څکه وکړه. چې څکه یې وکړه، اول د جنت لباس ځینې رس، دویم الله تعالی دی او زنانه دواړه د جنت سره وایستل. او الله تعالی د قرآن کریم کې د ده په باره کې صاف خبره وکړه، ولم نجد له عزما. آدم علیه السلام کې عزم و قصد ختم سلو، د آدم علیه السلام څخه دا خطا وسوله. چې کله د آدم علیه السلام څخه خطا وسوله، الله تعالی دواړه د جنتو سره شوکو د دنیا ته. حضرت آدم علیه السلام پر سریلنکا باندې را شوس. سریلنکا ډېره سرسبز علاقه ده. حضرت حوا نه پر افریقا باندې را شوس ولا، افریقا ډېره د ریګو د ډبرو د وچو مځکه وه. 300 کاله دغه دوه انسانان پر دې مځکه باندې ګرځېدو، یو د بل په تلاش کې او بل د بل په تلاش کې. او کتابو لیکي چې د مځکې پر مخ د انسانیت څومره وشکتو سوې ده، په هغې کې په 10 حصې کې 9 حصې په دې 300 کاله کې د آدم علیه السلام وشکتو سوه، او 1 حصه به د دې ټول انسانیت وشکتو ایښي. چې کله 300 کاله وګرځېدو، اخر الله تعالی د عرفات پر غره باندې چې جبل رحمت ورته وایي، پر دې باندې یو د دې خوا راپورته سو، یو د دې خوا راپورته سو، پر دې غره باندې سره پیدا کړو. او دا د رحمت غر دی. الله تعالی پر دې غره باندې د دواړو توبه قبوله کړه. الله تعالی پر دې باندې د دې پر ژړا او د دې پر توبه باندې رحم وکړي. چې کم ګناهګاره ورسي د عرفات میدان لا، پیغمبر علیه السلام د عرفات څخه چې سړی راوځي، داسې ګرځېدلی که یوم ولدت امه، لکه په دغه سد کې چې د مور پیدا سوی. الله یې د ګناه څخه داسې صفا کړي. عرفات الله تعالی ته دومره محبوب ځای دی. پیغمبر علیه السلام څخه چا پوښتنه وکړه چې حج څه دی؟ پیغمبر ته الحج العرفه، حج صرف عرفات دی بس. د حج چې څومره فرایض دي، کې واجبات دي، کې ارکان دي، چې هر شی د سړي څخه خراب سي د هغې جبیره کېدی سي. یو عرفات که د سړي څخه پاته سو، د هغې جبیره بیا څوک نسي کولی.
چې د کم چا سه عرفات پاته سو د هغې سه حج پاته سو چې کله د عرفات په مازدیګر دی سره ملاو سو نو مازدیګر را روان سو دواړه د مکې پر طرف باندې مزدلفې ته راغلل. مزدلفه دا لفظ عربي لفظ دی. مزدلفه چادر ته وایي، بړستن ته وایي، تلتک ته وایي، توس ته ویل کېږي. په دې ورځ باندې دوی په مزدلفه کې شپه وکړله دواړو، د دوی سره بل شی نه ورسره، یو چادر ورسره و، دوی دواړو پر ځان هغه چادر واچوی. الله تعالی د دغه شپې نوم مزدلفه وګرځوی. د هغې څه وروسته بیا دوی رالو او بیت الله یې جوړه کړله. حضرت آدم علیه السلام بیت الله، بیا په دغه بیت الله کې حوا نه دلته وفات سوله. د هغې قبر اوس هم په جده کې دی، جده انا ته ویل کېږي. دا ټول ښار د دې په نامه دی. او د آدم علیه السلام وفات برته په سریلنکا کې رالی، او د آدم علیه السلام اوس قبر په سریلنکا کې دی. اوس دا خبره زما څه اوږده سوه. اوس آدم علیه السلام اوله سجده، اول روژه څنګه ونیوله؟ آدم علیه السلام چې پر دې مځکه باندې ګرځېدی، یو ورځ یې اوبه طلب کې، چې کله اوبه را طلب کړې په اوبو کې چې وکتل، د آدم علیه السلام نوره هنداره نه وه، هغه جنتي حسن نه و. باره په دې ورځ باندې ډېره ژړا وکړه چې یا الله د جنت دولت خو راسه واخیستل سو، د جنت لباس خو راسه واخیستل سو، او در دې وخته د خپل شکل نه و لیدلی چې په اوبو کې ولیدی. ول یا الله هغه د جنت ښایسته شکل څنګه راسه ختم سو. الله تعالی د ده پر ژړا باندې رحم رالی. باره یې ده ته ویل چې ته 3 ورځې روژې نیسه. کومې ورځې دي؟ ایام بیس. بیس په عربي کې سپینوالی ته ویل کېږي. 14 14 15 په هره میاشته کې دا 3 روژې. دا اولنې حضرت آدم علیه السلام ونیوې چې حضرت آدم علیه السلام دغه 3 روژې ونیولې. الله تعالی د ده د مخ سپینوالی برته په نصیب کوي. نو ځکه دا ایام بیس دي. بعضې محدثین وایي دې ته ایام بیس په دې وجه وایي چې په دې ورځ کې سپوږمۍ ډېره سپینه وي، 14 14 15. بعضې وایي نه، دا روژې الله تعالی د آدم علیه السلام د مخ د سپینوالي ذریعه ګرځولې ده، په دې وجه دې ته ایام بیس ویل کېږي. او دا ډېرې مبارکې روژې دي، او دا د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ عادت. پیغمبر علیه السلام به ویل صوم ثلاثة ایام من کل شهر، که یو سړی هر میاشته کې دا 3 ورځې روژې ونیسي، صوم الدهر کلي، دا داسې به شمارل کېږي لکه ټوله زندګي چې روژه ته وي. ځکه 3 ورځې په میاشته کې دي، او میاشته 10 ورځې ده. او من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. دا هر روژه الله په 10 شماري چې په 3 ورځې کې پر میاشته کې د 3 ورځې ونیوي، دا ټوله میاشته د روژه ته ایسو. الله په دې ټوله میاشته کې چې بیا دې بله په میاشته کې بیا 3 ونیوي، الله په ټوله میاشته کې بیا روژه ته ولیکلې. او پیغمبر علیه السلام وایي صوم الشهر و صوم 3 من کل شهر یذهبن وحر الصدر. چې کم سړی د روژې میاشته نسی او کم سړی په میاشته کې دا 3 ورځې نسی، الله تعالی د ده د سینې ګندګي، د سینې خرابي دا ټوله ځین ختموي. چې د سینه کې بغض راځي، دا د سینې په سینه کې حسد راځي، په سینه کې خرابي بد عقیدتي راځي، او په سینه کې نوري خرابي راځي، او بد اخلاقی راځي. دغه بد اخلاقی او بغض او حسد دا د سینې نه جوړی دي. پیغمبر علیه السلام وایي دا د دې 3 ورځو د روژې په خاطر الله تعالی ختموي. نو اولنۍ روژه علی الذین من قبلکم، پر مخکنی قوموم دا روژه وه. اولنۍ روژه هغه ایام بیس دی، حضرت آدم علیه السلام نیولې دي. او د دې څه وروسته دویم نبی، د آدم علیه السلام څخه دویم نبی حضرت نوح علیه السلام راغلی، او په دنیا کې اولنۍ شریعت حضرت نوح علیه السلام ته ورکول شو. او حضرت نوح علیه السلام په آدم علیه السلام پسې و. د حضرت نوح علیه السلام نوم په بعضې کتابو کې آدم ثانی راغلی دی. حضرت نوح علیه السلام چې قوم کشتۍ ته پورته کوي او د مځکې ټوله سر اوبه ونیوې، 6 میاشتې پر دې مځکه باندې اوبه ولاړې وې. نوح علیه السلام او یو څو مخلوقات په کشتۍ کې، کشتۍ 6 میاشتې پر اوبو وګرځېده حتی استوت علی الجودي. جودي غره باندې کشتۍ ودرېدله. 6 میاشتې بعد چې کله کشتۍ ودرېدل، حضرت آدم علیه السلام حضرت نوح علیه السلام په دغه ورځ د محرم روژه ونیوله. نو پر حضرت نوح علیه السلام باندې اوله روژه دا د محرم روژه راغله. او حضرت قتاده رضی الله عنه به ویل چې کم سړي ته الله تعالی په دې امت کې د محرم د روژې نصیب ورکړي، الله تعالی د تیر کال ټول ګناهونه معافوي. د دې څه وروسته حضرت موسی علیه السلام را، حضرت داود علیه السلام راغلی،
دام د شریعت ډیر لوی نبی و. حضرت داود علیه السلام روژه نیوله، هغې 100 وصال نیوله. یوه ورځ روژه، یوه ورځ خوراک، یوه ورځ روژه، یوه ورځ خوراک، یوه ورځ روژه، 6 میاشتې به روژه و، 6 میاشتې به خوړله. د دې څه وروسته حضرت موسی علیه السلام چې کله د الله ملاقات له کوی تور له ورغلی، حضرت موسی علیه السلام 40 ورځې مسلسل پر کوی تور روژه ونیوله. د دې څه وروسته حضرت یحیی علیه السلام روژې نیولې، حضرت عیسی علیه السلام مسلسل 2 میاشتې روژې ونیولې. نو الله تعالی دې امت ته وایي چې پر تاسو روژې فرض دي کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه پر مخکینی امتو چې فرض وي. په دې امت کې پر اولنۍ دورو باندې څنګه فرض و؟ په اولنۍ دور کې روژه خلکو ډېره درنه وه چې نن مازدیګر به سړی روژه ماته کله، بس د روژه ماته بعد روژه شروع کېدله، دا معنا روژه 24 ساعته مسلسل وله. حضرت سعید ابن جبیر وای پر یهودو و نصاراو باندې روژه 24 ساعته مسلسل وله. لیکن پر دې د ګرمۍ زمانې راتلې، پر دې د یخنۍ زمانې راتلې، باره سره کښېناستو، دوی به ډېر سفرونه کول چې دا خو ډېره درنه ده او 24 ساعته روژه ده او شپه او ورځ مکمله روژه ده. باره دا فیصله سره وکړله چې راسئ روژه په پسرلي کې سره کښېږدو یا په مني کې سره کښېږدو چې موسم برابر وي. که خدای پاک وایي چې دوی په روژه کې څنګه دغه وکړي، راسئ 10 دانې نورې ورسره ملګري کړو، باره به 40 کړو. دغه 10 روژې به د هغه زموږ د عمل جبیره وي. باره روژه په د معتدل موسم کې کښېښوله، 10 نورې ورسره ملګري کې باره 40 ورځې نیولی. بیا یو باچا ناجوړه سو، د هغې د فدیې په خاطر یوه هفته نور ورسره زیات کې 50 کې 40 کې. بیا چې کله هغه باچا وفات سو، دویم باچا راغلی، 3 نور ورسره ملګري کې 50 کې. بیا چې کله یو کال د دې په حیوانانو باندې مرض وسو، بطور فدیه او کفاره د هغې دپاره 10 نور ورسره ملګري کې برای 15 روژې نیولې. نو الله تعالی قرآن کریم کوي پر دوی روژه فرض ده لکه پر مخکینیو چې فرض وه. لعلکم تتقون، تاسو به داسې نه کوئ لکه هغوی چې کوئ. هغوی د خپله ځانه په روژه کې ډېر بدلون راوستی، دوی به په روژه کې بدلون نه راولي. په دې امت کې هم اول داسې وه، په دې امت کې زموږ پر موږ باندې د پیغمبر علیه السلام زمانه وه چې کله به نن مازدیګر روژه ماته سوه، بیا که چیرې سړی بیدوس، بس د خوبه څه وروسته بیا روژه روانه، بیا سړی بیا څکه نه سوه کولی چې مازې به بیدوسو، بس روژه شروع سوه، بیا در بل مازدیګره پورې شروع. یو صحابي دی مدینه منوره کې، حضرت سرمه ابن قیس الانصاري، تور سړی دی او پرنګ باندې غټ سړی دی او د مدینې شپانه دی. یو ورځ د پسو سره تللی دی، د مدینې منورې ډېره ګرمي ده او د ګرمې ورځې روژه ده. چې کله ماښام رالی ډېر تږی دی او ډېر وږی دی او ډېر سره ستړی دی او ټوله ورځ یې په صحرا کې د پسو سره تېره کړې ده. برای زنانې ټول چلته د مسجد اذان اړې کېږي، روژه ماتېږي. مرول که یو شی سته تاسو یې راواخئ، زه په روژه کې ډېر تنګ سوی یم. هغه زنانې ورته ورته لږ انتظار وکړه، زه به یو شی در برابر کړم، ژر به یې راوځغلوم. دی چونکې ډېر ستړی وي، دی بالښت ته پروت ولو، د بالښت ته یې څنګه وایي چې زنانې شی ورله رارسوئ، دی غریبیت سوی. هغې چې داسې ولیدی بهرحال وا خیبتاه، ای سړی خایب خاسر نقصاني، غرق سوې، در په دره سوې، اوس خو پر تا دویمه روژه شروع سوله. دی د هغه مخکینۍ روژې څه هم ستړی و، هم د هغې څه تږی و، هم د هغې څه وږی ولو. اوس چې دی هغه چې رارسېده، د په خطا کې سترګې سره ورغلې وې او روژه دا رقم و چې د سړي به سترګې سره ورغلې، بله روژه به شروع سو. چې کله دویمه روژه روانه کله، د غرمې وخت چې رالی، ماره د ډېر لوږې او د تندې څه بېهوش رسو. خلکو دستي صحابه پیغمبر علیه السلام له ورغلو. پیغمبر علیه السلام چې ورله راغلی، په ډېر افسوس ورته ولاړ. الله تعالی دغه منظر لیدی، الله تعالی د ده ستړیا او د ده درپدري دستي حضرت جبرائیل علیه السلام د اسمانه سره راغلی. بهرحال کلوا واشربوا حتی یتبین لکم خیط الاسود من الخیط الابیض. ولې خلکو بس خوراکه د شپې در هغه وخته کوئ چې تور سپڼسی او سپین سپڼسی ځله معلومیږي. بیا به صحابو پیشلمۍ پر دې باندې معلوموي چې تور او سپین سپڼسی به سره ونیو. لیکن هغې مقصد دا و چې شپه او ورځ سره جلا کېږي، چې سپېدې راپورته سي، رڼا راښکاره سي او تورې والی ختم سي. در دغه وخته پورې الله تعالی د هغه تور صحابي، د هغه بدرنګه صحابي، د هغې په برکت باندې در قیامته پورې د امت سره اساني وکړه چې اوس روژه پر موږ تاسو باندې ډېره اسانه ده.
نو روژه دا د دې امت ډېر لوی خاصیت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی، هغه وایي لقد اعطیت امتی 5 خصال، الله تعالی په روژه کې زما امت ته 5 خوی ورکړي دي، او دا داسې خویندې د لم تعتهن امتا قبلهم، زما سمخ کې چې څومره امتونه تیر سو، 1,40,000 زیات پیغمبران رالو، امتونه رالو، د هغې قومونه او ملتونه رالو، در اوسه چاته الله تعالی نه ورکړی. زما امت ته الله تعالی دا 5 خاصیت د دې امت دي. اولنی خاصیت د دې امت د روژې دا دی لخلوف فم صائم اطیب عند الله من ریح المسک، د روژاتي د خولې څه چې کوم بوی راوځي الله تعالی ته دومره محبوب دی چې مشک و عنبر چاته دومره محبوب نه وي لکه الله تعالی ته چې دا بوی څومره محبوب دی. یو دا د دې امت خاصیت دی. د نور امتو خاصیت نو، د نور امتو د خلو بوی الله تعالی ته دومره محبوب نو لکه دا. خو دې کې زه یوه خبره کوم، یو دا دی چې یو سړی ګرڅه غاښونه نه مینځي د خولې بدبوی شي، او د خولې بدبوی دا عیب دی. پر مسواک لکه څنګه چې بغیر د روژې سنت دی، مسواک پر روژه کې هم سنت دی. یو د خولې د غاښو د خرابوالي بدبوی ده، هغه نه ده مراد. یو د روژې په وخت کې د سړي معده وچي، د دې ستونې څخه د دې ساه څخه چې کومه ساه راپورته کېږي د هغې یو قسم بوی راځي، دغه بوی مراد دی. او دا بوی د روژاتي د خولې سره راځي، او دا بوی الله تعالی ته دومره محبوب چې د مشکو در بوی هم ډېر ورته محبوب. او دویم وتستغفر لهم الحيطان حتى يفطر، چې روژه شروع سي د روژه ماته پورې. غالبا د امام احمد بن حنبل روایت دی، د مسند بازار روایت دی، هغه وایي د دې وخت کې د روژه ماته څه ونیسي، بیا د خولې بندېدو څه ونیسي، بیا د روژه ماته پورې ټول مایان د دپاره لهم الحيطان مایان دعاګانې غواړي. لیکن د صحیح ابن حبان بیا روایت دا دی د مایانو پر ځای هغه ملایکې ذکر کړي دي چې د سهاره څه د لمر راختو څه ونیسي، بیا د لمر لوېدو پورې د ده د مغفرت بخښنه، د ده د مغفرت غوښتنه ملایکې غواړي. دا دویم خاصیت دی. او دریم خاصیت دا دی الله تعالی جنت هره ورځ د ده دپاره ښایسته کوي. الله تعالی جنت ته وایي چې جنت ته ښایسته کېږه او خوشبویه کېږه، ځکه زما بندگانو په دنیا کې هغه محنت او مشقت د روژې تیر کړی دی، او هغې چې تاله راځي د هغې دپاره د ورځې 5 واره خوشبویه کېږم، ښایسته کېږي. او څلرم چې دی الله تعالی په آخره شپه باندې د دې امت دپاره مغفرت کوي. او څلرم چې دی هغه دا دی چې الله تعالی شیطانان ټول قیدوي. په نورو ورځو کې شیطان سړي ته ډېره دوکه ورکولی سي، په روژه کې الله تعالی شیطانان قید کړي. او پنځم دا دی په آخرنۍ روژه باندې الله تعالی دومره انسانان د جهنم څخه ازادوي چې په ټوله روژه کې څومره آزاد کړي. دا 5 خاصیته د دې امت دي. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما امت ته دغه خاصیتونه ورکړي دي. نو په ټوله ورځ کې بهترین ساعت دا د روژه مات ساعت دی چې د سړي څه ضایع نه سي. زه تاسو ته یوه خبره کوم او بیا خبره ختموم. هغه دا ده چې د روژه مات پر وخت به سړی دعا کوي. اوس بیا د ډېرو خلکو په دې کې لږ اختلاف دی چې آیا دا دعا به د روژه ماته مخکې سړی کوي، که به یې د روژه ماته بعد کوي، که به یې د روژه ماته په مابین کې کوي. لکه مشهوره دعا ده اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یا الله پر تا ایمان لرم، ستا دپاره مې روژه نیولې ده، ستا پر رزق یې ماتوم. آیا دغه دعا چې د قبولیت ساعت دی، دا دعا به سړی د دې روژه مات د کولو څه مخکې کوي چې روژه یې لا نه ماته کړې، که چې روژه یې ماته که بیا به یې کوي، او که د روژه مات په مابین کې به یې کوي. زه دا درته وایم چې امام ابو داود رحمه الله د روژه مات پر وخت د پیغمبر علیه السلام 2 قسمه دعاګانې را نقل کړي دي. یوه دعا دا ده چې پیغمبر علیه السلام چې به روژه ماته کله بره به دا دعا کوله ذهب الظمآء، ای خلکو تنده خو ولاړه ختم سوه، وابتلت العروق رګونه برته ناوده سو، وثبت الاجر ان شاء الله، الله تعالی زموږ عملنامه کې د نن ورځې د روژې ثواب ولیکي. پیغمبر به دغه دعا کوله ذهب الظمآء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. د دې دعا متعلق موږ دا ویلی سو، په دې دعا کې اتفاق دا دی چې دا دعا به د روژه ماته وروسته
چې سړی کله روزه ماته کله د روزه ماته سورسته کده سړی دعا ایزدای دغه دعا چې الله زموږ د بدن تند ختم سوا زموږ د بدن رګونه برته ناودسو او ان شاء الله الله زموږ په عمل نامه کې تا د دې روزه اجر ولیکي. اوس کې سړی په عربي وای کې په پښتو وای الله په عربي پوهیږي. او دویمه مشهوره دعا امام ابو داود دارا نقل کړی ده اللهم انی لک سمت وبک امنت وعلى رزقک افطرت. دا د عام خلکو زده ده. اوس دغه دعا بخسړی څه وخت وای ګوره په دې کې په احادیثو کې صرف اشارتن دا هم راغلي دي چې د روزه ماته مخ کې به سړی وای. په حدیثو کې اشارتن دام ښکارا سوی ده چې د روزه ماته وروسته به سړی وای او په حدیثو کې اشارتن دام ښکارا سوی ده چې د روزه ماته خړلو په مابین کې هم سړی وای لسی. بعض خلک پر دې باندې سوال کوي بعض علما خلک چې هغه په دې خبرو پوهیږي هغه ګوره دا خو د ماضي صيغه دي انی لک سمت یا الله مخکې روزانه ولې وبک امنت مخکې ایمان راوړی وعلى رزقک افطرت مخکې ما تکله نو دا خو د ماضي صيغه دي روزه چې ما ته سی بیا باید سړی دا دعاګانې وایي. نو د دې صيغو د ماضي صدا معلومیږي چې دا به د روزه ماته ورسته ویل کیږي ځکه دا خو دا کارونه چې مخکې وسینو به سړی دا دعا کوي. دا دعا ټولې د ماضي صيغې دي لیکن نور علما ورته ویلي دي چې د ماضي صيغې په دې ځای کې اعتبار نه لري. دا د عربي محاوره ده کله کله یو کار وروسته را رواني الله په ماضي ذکر کوي. د هغې دپاره مثال دا لیکلی دی قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة هم د ماضي صيغه ده لیکن لمونځ مخکې نه دی سوی لمونځ اوس د دې بعد راوپانیږي. نو خلاصه د خبرې دا سوله دغه دویمه دعا اللهم انی لک سمت. کله کله چې سړی په روژه مات کښېني په کار دا دی چې وایي کله کله چې سړی روژه ماته کله که یې رسي د روژه ماته وروسته دی وکړي کله کله په مابین کې سړی له په یاد برله د خوراک په مابین کې هم د ځانه سره ویلی سي او لاسونه پورته کول هم نه غواړي خالي اللهم انی لک سمت وبک امنت وعلى رزقک افطرت. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو روژه قبوله کړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ روژه خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. خدا دې روژه کې که زموږ څه کمزوري کېږي خدای موږ ته مغفرت او معافي نصیب کړي. خدای زموږ بدن زموږ اندامونه زموږ نفس او زموږ ټول قوتونه د روژې په خاطر د غلطو اعمالو څخه محفوظه کړي. خدای زموږ زندگی د ګناه څخه محفوظه کړي. خدای زموږ زندگی د فتنو څخه محفوظه کړي. خدای زموږ زندگی د امتحاناتو د مشکلاتو د ستړو څخه محفوظه کړي. خدای زموږ د بچانو زندگی محفوظه کړي. خدای زموږ د قریبانو زندگی محفوظه کړي. خدای د ټول امت مسلمه زندگی محفوظه کړي. یا الله چې کوم څوک بیماران دي الله بیمارانو ته دې میاشت مبارکه کې شفای کامله عاجله ورکړي. یا الله چې کوم څوک مشکلات لري خدای د دې میاشت په برکت مشکلات ور ختم کړي. یا الله چې کوم څوک پریشان دي خدای د دې میاشت په برکت خوشاله زندگی ورکړي. یا الله چې کوم څوک ضرورتونه او حاجتونه لري د دې میاشت په خاطر ور پر کې خدای د اسمان ور پر کې خدای د عرش ور پر کې خدای په خپل قدرت ور پر کې. چې کوم څوک د قرضونو در بوج لاندې دی خدای قرضونه ور ادا کې. چې کوم څوک د غربت او مسکنت سره مخامخ دی خدای ته پرس کې برکت راولي. خدای د رزق لارې پراخي کې خدای د رزق ذرایع ډېرې کې خدای د رزق د پاره د اسمان دروازې خلاصې کې خدای د رزق د پاره د مځکې چشمې را پورته کې. د مجاهدینو جهادونه قبول کې. د مبلغینو تبلیغونه قبول کې. د علماو محنتونه قبول کې. د صوفیای کرامو مجاهدی قبول کې. چې کومه ډله د دین د پاره خدمت کوي خدای ته په هر څه عالمه خدای د ټولو خدمتونه قبول کې. چې څومره مردگان په قبرو کې دي خدای د روژو مازیګریان دي خدای ته د هغې قبرونو ور جنتونه کې. خدای قبرونه د جنت د نعمتو ور ډک کې. خدای د قبر زندگی د دنیا د زندگی څخه ورته اسانه کې. خدای زموږ مور او پلار او قریبان دي نن د هغې د نیکو اعمالو کاته بنده ده. خدای هغه زموږ د نیکو اعمالو په انتظار دي. خدای زموږ د روژو په خاطر د دې قبرونه جنتونه کې. خدای زموږ د عباداتو او محنتو په خاطر د دې قبرونه د جنت د نعمتو ور ډک کې. خدای زموږ روژه قبوله کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه